ګرانو ملګرو سلامونه. نن د خبریالۍ درسونو کې درته پر سلنه خبرې کوم. که ووایې چې دغه شی 50 سلنه 80 سلنه ګران سوی یا ارزان سوی دی، هر خبریال یې مني هم او څه پکې وایم نه. خو که ووایې چې 120 سلنه یا 200 سلنه، ځینې به حیران پاتې سي، وایي 120 سلنه یا 200 سلنه څنګه وي. راځئ یو ساده مثال نه پیل کو. مثلا ټماټر دی، ځینې خلک یې رومیان، څوک یې بانجان، څوک یې پاتینګړ هم بولي، بینګړ هم ورته وایي. دا که تیر کال 10 افغانۍ و او اوس دی 15 افغانۍ، موږ وایو چې ټماټر سږ کال تر تیر کال 50 سلنه ارزان دی. خو که سږ کال قیمت 12 وي او تیر کال 10 وایي چې 20 سلنه ګران سوي. که همدغه ټماټر 15 افغانۍ وي سږ کال، نو بیا وایو چې 50 سلنه ګران سوي دي، یعنی تیر کال 10 و اوس 15 دي. او که بیا هم همدا ټماټر تیر کال 10 افغانۍ و سږ کال 20 افغانۍ وي، نو وایو 100 سلنه ګران سوي یا 2 برابره سوي. خو بیا هم که خبره تر 100 پورته کیږي، یعنی تیر کال په 10 افغانۍ و سږ کال په 22 افغانۍ دي، بیا څه وایي چې 120 سلنه ګران سوي. که په 25 افغانۍ وي، بیا وایي چې 150 سلنه ګران سوي. که 150 افغانیو ته یې بیه ختلې وي، بیا وایي چې 200 سلنه ګران سوي. دا چې دغه سلنه تر 100 ډیره کمه پورته کیږي، ځینې وخت داسې پیښیږي، نو ځینې خبریالان ورسره ناشنا وي. په همدې سلنه به راتلونکي کې پر یو بله تېروتنه خبرې کوو. مننه.